بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یو قدرمن ورور پوښتنه کړې چې د مذهب حنفي د تعارف په اړه د یو څو کتابونو تعارف راته وکړئ. د دې قدرمن ورور په جواب کې باید ووایم چې مذهب حنفي یو جامع، متداول، معروف او مشهور مذهب ده. دومره به ووایم چې د مذهب حنفي د تعارف په اړه بشمار کتابونه لیکلي شوي، خو د هغوی له جملې څخه یو څو کتابونه چې د مذهب حنفي جامع تعارف پکې شوی ده، د هغوی له جملې څخه یو کتاب تکوین المذهب الحنفي مع تأملات في ضوابط المفتى به. دغه کتاب علامه دکتور سعید بکداش الحنفي حفظه الله ورعاه لیکلی. دغه کتاب د دارالبشایر الاسلامیه او دارالسراج نه تبع شوی ده. سعید بکداش دا یو حنفي مذهب عالم ده، فی الحال په مدینه المنوره کې اوسیږي. د ډیر علمی څیړنې او علمی تحقیقات او آثار یې علمی دنیا ته وړاندې کړي. په هغوی کې د یو څو دانو تعارف ته دلته ذکر کول مناسب وي. یو کتاب د اصول فقه مشهور کتاب اصول البزدوی، په دې باندې علامه سعید بکداش حفظه الله ورعاه تحقیق کړی او دغه کتاب د دارالبشایر الاسلامیه نه چاپ شوی ده. دویم نمبر النعم السوابغ فی احرام المدنی من رابغ. دا کتاب د علامه عبدالغنی النابلسی رحمه الله ده. په دې باندې علامه سعید بکداش تحقیق کړی او د دارالبشایر الاسلامیه نه چاپ شوی ده. دریم نمبر اسعاف المریدین لاقامة فرائض الدین. دا کتاب د عبدالغنی الغنیمی المیدانی رحمه الله ده. په دې باندې هم علامه سعید بکداش تحقیق کړی او دغه کتاب د دارالبشایر الاسلامیه نه چاپ شوی ده. څلورم نمبر مختصر الترغیب والترهیب فی الحدیث النبوی الشریف. دغه کتاب د علامه حافظ عبدالعظیم المنذری رحمه الله ده. په دغه کتاب باندې هم علامه سعید بکداش تحقیق کړی او دغه کتاب د دارالبشایر الاسلامیه نه چاپ شوی ده. پنځم نمبر حکم اخذ الوالد مال ولده. دغه کتاب علامه سعید بکداش حفظه الله ورعاه په خپل لیکلی او د دارالبشایر الاسلامیه نه چاپ شوی ده. شپږم نمبر زموږ او ستاسو د فقه حنفي مشهور متن مختصر القدوری. په دغه کتاب باندې علامه سعید بکداش تحقیق کړی او په شپږو جلدونو کې د دارالبشایر الاسلامیه نه چاپ ده. اووم نمبر نور الایضاح. دا هم یو مشهور متن ده. په دې باندې هم علامه سعید بکداش تحقیق کړی او د دارالبشایر الاسلامیه نه چاپ شوی. اتم نمبر کنز الدقائق. دا هم مشهور متن ده. په دې باندې هم علامه سعید بکداش تحقیق کړی او د دارالبشایر الاسلامیه نه چاپ شوی ده. نهم نمبر سطح الحمامه فی شروط الامامه. دغه کتاب د علامه عبدالغنی النابلسی المتوفا 1143 هجری دغه کتاب د لیکلی. په دې باندې علامه سعید بکداش تحقیق کړی او دغه کتاب یې د دارالبشایر الاسلامیه نه چاپ کړی ده. لسم نمبر فضل الحجر الاسود ومقام ابراهیم وذکر تاریخهما واحکامهما الفقهیه وما يتعلق بهما. دغه کتاب علامه سعید بکداش لیکلی او د دارالبشایر الاسلامیه نه چاپ شوی ده. 11 نمبر
الإمام الفقيه المحدث الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري، رئيس علماء المدينة المنورة في عصره، المتوفى 1250 هجري. په دغه کتاب باندې دغه کتاب هم علامه سعید بکداش لیکلی او د دارالبشایر الاسلامیه نه چاپ ده. 12 نمبر ابو عبید القاسم بن سلام، امام مجتهد ومحدث فقيه ولغوي بارع. دغه کتاب هم علامه سعید بکداش حفظه الله لیکلی او د دارالقلم دمشق نه چاپ شوی ده. 14 نمبر اللباب فی شرح الكتاب، دراسه کړی ده د لباب نه. دغه کتاب په 5 جلدونو کې د دارالبشائر الاسلامیه نه چاپ شوی ده. 14 نمبر زاد الفقیر، په دې باندې علامه سعید بکداش حفظه الله تحقیق کړی او د دارالبشائر الاسلامیه نه چاپ شوی ده. 15 نمبر د فقه حنفی مشهور متن الهدایه للمرغینانی رحمه الله، په دې باندې هم علامه سعید بکداش تحقیق کړی او دغه کتاب یې په 2 جلدونو کې د دارالسلام نه چاپ کړی ده. 14 نمبر منیة الصیادین فی تعلم الاصطیاد و احکامه، په دغه کتاب باندې هم علامه سعید بکداش تحقیق کړی او د دارالبشائر الاسلامیه نه چاپ شوی ده. 15 نمبر المختار للفتوى د عبد الله بن محمود الموسیلی رحمه الله کتاب ده. په دغه کتاب باندې هم علامه سعید بکداش حفظه الله ورعاه تحقیق کړی ده او د دارالبشائر الاسلامیه نه چاپ شوی ده. 18 نمبر طاعة الوالدین فی الطلاق، دغه کتاب علامه سعید بکداش حفظه الله لیکلی او د دارالبشائر الاسلامیه نه چاپ شوی ده. 19 نمبر الجوهرة النیره، په دغه کتاب باندې علامه سعید بکداش حفظه الله تحقیق کړی او دغه کتاب یې په 6 جلدونو کې د شرکة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفیة الاسلامیه نه چاپ کړی ده. 20 نمبر شرح مختصر التحاوی، په دې باندې تصحیح کړی او دغه کتاب یې په 8 جلدونو کې د دارالبشائر الاسلامیه نه چاپ کړی ده. او 2 نمبر کتاب داو د علامه سعید بکداش الحنفی حفظه الله ورعاه کتابونه چې د لیکلي او تحقیقات ور باندې کړي. 2 نمبر المذهب الحنفي مراحله وطبقاته ضوابطه ومصطلحاته خصائصه ومؤلفاته، دغه کتاب احمد بن محمد نصیر الدین النقیب لیکلی او دغه کتاب د خزانة النوادر او د مکتبة الرشد بیروت لبنان نه چاپ شوی ده. 3 کتاب چې د مذهب حنفی جامع تعارف یې پکې کړی، المدخل الى المذهب الحنفي، تعريف مختصر بالمذهب وأشهر أعلامه وكتبه ومصطلحاته، دغه کتاب شیخ محمد رشاد منصور شمس لیکلی او دغه کتاب د دارالفاتح نه چاپ شوی ده. 4 نمبر کتاب المذهب الحنفي نشأته وأسسه ومؤسسه وأصوله وتطوره وكتبه ومنهجيته، دغه کتاب شیخ احمد فرید المزیدی لیکلی او دغه کتاب د دارالکتب العلمیه بیروت لبنان نه چاپ شوی. دا د هغه قدرمن ورور د پوښتنې په جواب کې چې هغوی پوښتنه کړې وه. راتلونکی زموږ درس به انشاءالله د امام ابو حنیفه رحمه الله په اړه وي چې امام ابو حنیفه رحمه الله څوک او د ده کړنې څه وې او د ده تالیفات څه دي او په ده باندې چا کتابونه لیکلي دي. انشاءالله راتلونکی درس به مو په همدې باندې وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.